یو مهم کتاب چې څومره عصرونه تیر شي، سلګونه کلونه تیر شي، خو د دې کتاب هغه مفهوم، هغه موضوعګانې به زړې نشي. د لیکوال عنایت الله التمش کتاب ایمان پلورونکي د صلاح الدین ایوبي رحمه الله د وخت ریښتینې کیسې 3 جلده کې کتاب دی. په دې کې دومره کیسې دي، یعنی ما ته یو ملګري ویل دا کتاب ولولئ، ما راواغسته 3 جلده کې و چې کله شین چای به مې کېښود او کتاب به مې راواغستو، نو نور زه به پکې دومره دننه لاړم، داسې مې فکر کوه لکه یو سیریال، ډېر یو ښایسته ژبه کې لیکل شوی دی. صلاح الدین ایوبي رحمه الله څنګه شروع کوي، څنګه بیت المقدس فتح کوي، کوم کارونه کوي، څه یې کړي څه نه دي کړي، هغوی کوم دامونه لري د ځوانانو لپاره، د دې ټولنې لپاره، حتی څنګه ملایان یې روزلي، دا ټول په دې کې په دې باندې صلاح الدین ایوبي رحمه الله څنګه په ده پوهېږي، په دې موضوعګانو باندې په کومو موضوعګانو کار کوي. دومره جالبې قصې دي، ډېر زیات انسان احساساتي شي، کله کله تنها شي. نو ما یو ملګري ته وویل، هغه وایي زه ډېر ځل نه ژاړم. ما ورته ویل څنګه؟ وایي مړی مې کور کې شاوخوا وي، زه په اساني نه ژاړم. نو څو وخته مخکې راته مسیج کړی، وایي دومره مې وژړل د دې کتاب چې آخري جلد یې لوستلی نه شم، یعنې 3 جلد زه نه شم لوستلی. او واقعیت هم دا دی چې کله تنها کښېني چای او دا کتاب یې لولئ، دا داستان غوندې دی، سیریال غوندې دی، نو هغه د ویښ ځوانان او مسلمان مؤمن ځوانانو سترګو نه به اوښکې راووځي، راتویې شي، ځکه چې هغه عزت او دا ذلت. تاسو به په ده پوه شئ چې مسلمانانو څنګه یو وخت په عزت ژوند کو او اوس ولې دومره په ذلت کې ژوند کوي، په ځای د دې چې هر څه لري، تیل، ګاز، هوایي حریم، اوبه، پاکې اوبه، هر څه لري، خو بیا هم د نړۍ تر ټولو غریبه خلک دي. تاسو به په ده کې پوه شئ چې کوم دامونه دي چې دوی حاکمان، قماندانان، مسؤلین په هغه دامونو کې اچولي دي، او هغه دامونو ته بیا یو هم د ټینګ نه. نو زه دا وایم چې که غواړئ په دامونو پوه شئ او په دام کې ونه غورځېږئ، او خصوصا هغه چې دولتي اراکین دي او اسلامي څېرې دي، دا کتاب تاسو لپاره ډېر زیات مهم دی. ویل ولئ 3 جلده کې دی، اوس پیدا کیږي، تاسو یې کولی شئ کابل کې پیدا کړئ، راویې اخلئ او آرام یو چیرته ورته کښېنئ، د اول سر نه شروع کړئ 3 جلده. زه مطمئن یم د دې کتاب تر لوستلو وروسته به ژوند مو ډېر زیات تغییر شي، او د لید لوری او فکر او پلان به مو ډېر زیات تغییر شي.